السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ به یاستئ. راځو د پیکسلاب دریمه ویډیو درته پیلوم. ملګرو، د پیکسلاب هغه پورته کوم اپشنونه چې ول هغه تکمیل شول، یعنی پوره شول. په هغه کې نو داسې کومه خبره نه ده پاتې چې زه تاسو ته تشریح کړم. راځو اوس د پیکسلاب دغه لاندې برخې ته تاسو ته وګورئ. ملګرو، دلته لیکل شوي چې مای پروجیکټ که چیرې موږ سره کوم ډیزاین صف شي، په دې ځای که کلیک وکړو نو له دې ځای هم کولی شو چې موږ ډیزاین راولو. پی ایل پی دغه هغه ډیزاینونه چې په پی ایل پی فارمټ کې ثبت شوي دي، که په ده باندې کلیک وکړو نو دا ډیزاین راتلی شي. که کولی شو دا ډیزاین له همدې ځایه ډیلیټ هم کړو، په ډیلیټ علامه وهو ډیلیټېږي. که غواړو چې شیر کړو، شیر هم پرې کېږي. نو بیک کېږم له دې ځایه بیرته. او بل دغه بیکګراونډ چې تاسو ته ښکاري ملګرو، دلته مختلف بیکګراونډونه شته دي، یعنې مختلف ډیزاینونه باندې ترسره شوي. تاسو ګورئ ملګرو، دا ډیزاینونه تیار جوړ ډیزاینونه دي، بیکګراونډ یې ورسره هم شته دي. که غواړئ چې نوم ورته چینج کړئ، تاسو ورته پکې یو نوم ورکړئ. کولی شئ چې نوم پکې ورکړئ، یو خپل د خوښې یو نوم ورکړئ ورته، مثلا افغانستان دا نوم ورته ورکړئ. ګورئ ملګرو، نور په څه کې فرق نه دی راغلی، فقط یوازې ټکس یې مونږ ایډیټ کړو، په ټکس مې ورته لیکنه تبدیل کړه. نو دا په دې کې اوس کوم خاص خبره نشته ملګرو، دا برخه هم خلاصه ده. بل آخره برخه کې تاسو وګورئ ملګرو، د پیکسلاب په لاندې برخه کې دا 15 اپشن چې دي، په دې 15 اپشنو کې تاسو په دې ایتو کاری په دې کې کلیک وکړئ. دلته به درته یو بله مینو ښکاره شي، بله مینو به راخلاصه شي چې په دې کې لیکلي دي لومړی سټایل. که په سټایل باندې کلیک وکړو ملګرو، غواړو چې براوز ته لاړ شو. براوز کې که دلته تیار جوړ شوي سټایلونه پراته دي، ما وړاندې لیکلي چې افغانستان غواړم چې په افغانستان باندې دغه لومړنی سټایل اپلای شي. تاسو ته ښکاري ملګرو څومره ښایسته سټایل دی، تیار جوړ سټایل دی دا. که غواړم چې یو بل سټایل دی پې اپلای شي، نو دغه د سور رنګ سټایل پې اپلای کوم. ښکاري ملګرو، دا هم پرې وشو. که غواړم همدغه سټایل د موږ سره سیف شي، په دې باندې سیف باندې کلیک کوو، دا به موږ سره سیف شي. اوس راځو براوز ته. براوز کې موږ غواړو مای سټایل ته لاړ شئ. هلته وګورئ ملګرو، همدا کوم لیکنه چې موږ په کوم سټایل کې ثبت کړې ده هغه دلته سیف شوې ده. که غواړو په همده باندې کلیک کړو، نو داسې همغه کوم سټایل چې موږ انتخاب کړی همغه سټایل به په دې لیکنه اپلای شي. نو بله برخه چې ده ملګرو ایډیټ ده. ایډیټ مې درته وړاندې هم تشریح کړی دی، له دې ځای هم کولی شئ چې ایډیټ وکړئ. په همدې نوم باندې دا نوم لرې کړئ ترې، مثلا لیکو وطن. که غواړئ ډیلیټ کړئ، له دې ځای هم کولی شئ ډیلیټ کړئ. کینسل کولی شئ چې له منځه یې یوسئ یا کینسل یې کړئ نه غواړئ. نو که غواړئ چې اوکې کړئ، د همدا وطن په همدې ځای باندې اوکې کړئ. بل چې دی همدا له دې ځای هم کولی شئ د ډیلیټ علامه تاسو ته ښکارېږي ملګرو، د حذف یا ډیلیټ علامه ډیلیټ، بیرته به ډیلیټ شي. موږ غواړو چې بیک دې شو، بیرته دې راشي. بل چې دی کاپي ده ملګرو. کاپي له دې نه کولی شئ چې یوه کاپي واخلئ. تاسو ته ښکاري ملګرو، د دې کاپي رنګ به زه تغییر کما، دا د باید په یو بل رنګ کې اوسېږي، دا د په سپین رنګ کې راشي. کاپي چې مو واخیسته ملګرو. بل چې دی ټو فرنټ، دغه کاپي چې دا اوس خو تیار مخامخ ده، غواړم چې دا د که مخامخ غواړئ نو ټو فرنټ باندې کلیک وکړئ، او که غواړئ چې همدا د شاته لاړ شي ټو بک باندې کلیک وکړئ. ګورئ ملګرو، دا سره لیکنه مخې ته راغله او سپینه چې ده هغه تر شا شوه. که غواړئ بیرته سپینه مخې ته راشي، نو ټو فرنټ باندې کلیک وکړئ چې مخته راشي. دا ده ښکاري ملګرو تاسو ته. دا هم یو ډیزاین دی ملګرو، تاسو وګورئ چې یو ډیزاین پکې جوړیږي. بل چې دی ملګرو پوزیشن دی. پوزیشن ته به راشو ملګرو. دلته که دا چیرې تاسې تر اخر سر ته ورسوئ، یعنې اخري حد یې 26 دی، که دې ته ورسوئ دا لیکنه به که موږ داسې انتقال کړو داسې ډېره به روانوي. که چیرې غواړو چې دا د لږ په منځني حالت کې وي، لږ سلو یا ورو ورو دې لاړ شي، ډېر داسې تیزه نه ځي. دا هم که غواړو چې آخر ته راشي، بیخي په لږ اندازه د انتقالېږي دا لیکنه. تاسو ښکاري ملګرو، ډېر په ادیب ډول دا لیکنه انتخابېږي، روانه ده. ګورئ ملګرو، که غواړئ همدا لیکنه ښکته راوړئ، ښکته هم امکان لري، لږ به داسې دا منځني حالت ته راوړو. ښکاري ملګرو،
د دې پوزیشن او د ریلیټیو پوزیشن ترمنځ توپیر څه دی؟ د کې په خپله خوښه کولی شو چې په لږ اندازه یا په ډېره اندازه لیکنه انتقال کړو، مګر په ریلیټیو پوزیشن کې کولی شو چې دا لیکنه په ډېرو برخو باندې یعنې سایډونو ته ډېره د زر د لاړ شي. مثلا ګورو دا زه اخري حد ته راولم ملګرو، تاسو ګورئ اخري برخه ته راغله، که غواړم چې بیرته بره ویسم یا ډایرکټ به بره لاړ شي، که غواړم دې سایډ ته درې شي دې سایډ ته به لاړ شي، که غواړم چې چپ طرف ته لاړ شي په چپ طرف ته به دا لاړ شي. دا لیکنه اوکې کوو. په دې کې کوم خاص نشته، بل چې د ملګرو د سایز خبره ده یا د اندازې خبره ده، دا مې مخکې درته ویلې وه، اوس بیا درته وایم دا د ملګرو په دغه کولی شو چې سایز یې زیات کړو او کوچنی کړو، چې څومره اندازه ستاسو خوښېږي په همغه اندازه ورته سایز ورکولی شئ، مثلا په دې اندازه اوکې کړئ. نو دا ملګرو د نن ورځې ویډیو هیله ده چې خوښه شوې مې وي. د نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د الله په امان.